मालूमात शरीक करी। मेहरबानी जनाब वज़ीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तक़ू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनु फ़ी हाज़िहि दुनिया हसनह व अर्दुल्लाहि वासिअह इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। د افغانستان قدرمن ولس ته راغلو میلمنو ته د رسنیو استازو او ټولو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایو. خوښ یو چې د مالیې وزارت په استازیتوب ستاسو د رسنیو محترمو همکارانو پر مټ د مالیې وزارت د یوه کال لاسته راوړنې او معلومات له خپل ولس او خلکو سره شریکوم. هیله لرو چې د اسلامي امارت د یوه کال په بشپړېدو سره د مالیې وزارت په ټولو برخو کې زموږ هلې ځلې او لاسته راوړنې د افغانستان ځورېدلي ملت ته د خوښۍ زیری ورکړي او پر خپل راتلونکي او اسلامي نظام یې باور لا غښتلی شي. پر هیواد د اسلامي امارت د بیا واکمن کېدو وروسته د مالیې وزارت رهبري په لومړنیو اونیو کې د خپل ټول سیسټمونه فعال کړل. د هیواد ټوله عواید یې مرکزي کړله. له اداري فساد سره رښتینې مبارزه وکړه. اداري اصلاحاتو رامنځته کولو او په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا کېدلو ته لومړیتوب ورکړي چې ورسره د وزارت اړونده په ټولو برخو کې مثبت بدلونونه رامنځته شول او په ملي کچې ښې لاسته راوړنې خپلې کړې. موږ وکولای سوای چې د نړیوالو بنسټونو او مرستو پرته له خپلو کورنیو عوایدو په لږ امکاناتو سره په لومړني سر کې د 1400 کال وروستۍ 3 میاشتو بودیجه چې 53 میلیارده افغانۍ او بیا د 1401 کال لپاره یو کلنه بودیجه چې 211 میلیارده افغانۍ کېږي ترتیب کړل. مالیې وزارت په 1401 کال کې په ملي بودیجه کې چې زموږ پر خپل کورني عوایدو باندې ولاړه ده د بېځایه لګښتونو د مخنیوي پکښې وکړي. د عادي بودیجې ترڅنګ یې یو شمېر هغه پراختیایي پروژې هم په پام کې ونیول شوې چې په بشپړېدو سره به یې خلک سوکاله او اقتصادي وضع به یې ښه شي. له دې ډلې موږ د قوشتېپې کانال یادولی سو چې په روان کال کې 7 میلیارده افغانۍ په بودیجه کې ورته په پام کې نیول شوي دي. ګمرکات د کابل د فتحې څخه وروسته مو په لومړني اونیو کې د ګمرکاتو سیستم فعال کړ. عواید مو مرکزي کړله چې د بانک د لارې راټولیږي. ګمرکي پړاوونه مو اسانه کړله. پرمختللي برېښنایي ترازوګان مو نصب کړله. د هیواد یو شمېر ګمرکونه کې مو د اسکواډا د سوداګرو د اسانتیا په مخه کاري موده اضافه کړله. د تورخم او سپین بولدک ګمرکات مو 24 ساعته پرانیستي دي. د دې ترڅنګ د خوست ولایت د غلام خان او پکتیا ولایت د ډنډي پټان په ورځ کې 12 ساعته فعاله خدمتونه وړاندې کوي. همدارنګه د سوداګرو ته د اسانتیاو په مخه
ورته آنلاین یوزرونه جوړ شول او د کمیشنکارانو جوازونه مو لغوه کړل چې په پایله کې یې په ټوله ګمرکونو کې د فساد له منځه ولاړی. په تېر یوه کال کې مو د هېواد له ټولو ګمرکونو څخه له 80 میلیارده افغانیو زیات عواید راټول کړي چې د تېر په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. د یادونې وړ ده چې د مالیې وزارت د ګمرکونو د پرمختګ او ښې کاري بهیر په برخه کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې او کارونه په ډیرو معتبرو نړیوالو رسنیو کې هم انعکاس وموندي. د عوایدو برخه د مالیې وزارت یو د مهمو او کلیدي ریاستونو څخه د عوایدو لوی ریاست دی چې د مالیاتي او غیر مالیاتي عوایدو راټولوي. په تېر یوه کال کې د دې سره چې د بانکي محدودیتو په سبب د کاروبار حجم کم شوی دی، خو د عوایدو ریاست د خپلو ښو خدمتونو په وړاندې کولو، د تشکیلاتو په اصلاح کولو، مسلکي قدرونو په ګمارلو، مالیه ورکوونکو ته د اسانتیاوو په وړاندې کولو او شفافیت راوستلو په پایله کې ډیر زیات عواید راټول کړي دي. په تېر یوه کال کې د عوایدو لوی ریاست 65 میلیارده افغانۍ څخه اضافه مالیاتي او غیر مالیاتي عواید راټول کړي دي چې د روان کال تر پایه به نور هم زیات سي انشاءالله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان اسلامي امارت د قدرمنو مالیه ورکوونکو ته مو د اسانتیاو او تشویق په مخه د اصنافو په مالیاتي نورم کې کموالی رامنځته کړی دی چې له 1.5% څخه مو 0.5% ته راکم کړی دی او هم د تیرو کلونو جرائم ورته معاف کړي دي. دولتي شرکتونه د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته دولتي شرکتونو د اصلاحي پروګرامونو د تشکیلاتي جوړښت معیاري کولو او د مدیریت او اصلاح لپاره د مالی نظام د تقاضاو سره سم د دولتي شرکتونو د ځواب ویونې په مخه نه ستړي کېدونکې هڅې کړي دي چې په پایله کې 8 شرکتونه خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د دې ترڅنګ موږ هڅه کوو چې د بلخ سیلو، د پلخمري سیلو، د افغان نساجي، د کندهار نخي نساجي، د کندهار د وړیو نساجي، د بغلان شکر فابریکه او لاسي صنایعو شرکتونه هم بیا فعال کړو. همدارنګه مو د دولتي شرکتونو د پانګونې برخه کې فرصتونه، اسانتیاوې او طرحې چمتو کړي دي تر څو پر دولتي شرکتونو باندې د دولت او خصوصي سکتور ګډې پانګونې ته زمینه برابره سي. د پالیسۍ په برخه کې د مالیې وزارت د افغانستان اقتصاد تر عنوان لاندې یو مهم نړیوال کنفرانس جوړ کړ چې په نړیواله کچه د افغانستان لپاره په اقتصادي برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرلې. له نړیوال ټولنې سره اقتصادي تعاملات عادي شول. د افغانستان پر بانکي سکتور لګېدلي بندیزونه محدود شول. په کور دننه خصوصي سکتور ته لازمي اسانتیاوې رامنځته شوې. د بشر مرستو ترڅنګ د انکشافي مرستو ژمنې هم وشوې. د بشرپاله مرستو په تړاو د نړیوالې ټولنې ژمنې او په ټولو کې د نړیوالو ټولنې استازو له افغانستان سره په بیلابیلو اقتصادي برخو کې د لنډ مهاله او اوږد مهاله مرستو ژمنې وکړې. د مالیې وزارت په خپلو چارو کې په بشپړ شفافیت او اړین حکومتولي ته په ژمنتیا سره
له پرمختللو برېښنایي سیسټمونو څخه په ګمرکونو، خزائنو، عوایدو کې کار اخیستل کیږي. موږ هڅه کوو چې د بشري منابعو په برخه کې هم مسلکي کسان د شفافو پروسو او آزاد رقابت له لارې په دندو وګمارو. په تیر یوه کال کې مو د آزادو سیالیو له لارې په سلهاوو مسلکي کسان ګمارلي دي او اوس هم بیا 1,058 بستونه اعلان ته ورکړل سوي دي چې د آزادو سیالیو له لارې به وړ او مسلکي کسان پکښې وګمارو. د یوه آباد، ځان بسیا او سرلوړي افغانستان په هیله ستاسو د ټولو د پاملرنې څخه مننه. د جناب وزیر صاحب له معلوماتو یوه نړۍ مننه. اوس د مالیې وزارت د عوایدو لوی رئیس محترم معراج محمد معراج صاحب نه هیله کوو چې خپله وینا وړاندې کړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. محترم وزیر صاحب، د ټولو رسنیو راغلي میلمانه او زموږ افغان ملت ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وزیر صاحب محترم تقریبا ټولو موضوعاتو ته د وزارت مالیې کړنو ته په ډېرې ښې طریقې سره اشاره وکړله او الحمدلله زموږ د وزارت مالیې چې یو اساسي وزارت دی او د دې نظام د تمویل هغه واحده ذریعه ده چې همدغه ځای کې زموږ د ټول افغانستان د اداراتو، وزارتونو او ټولو ارګانونو تمویل کیږي چې زموږ بیت المال الحمدلله د همدغه وزارت مالیې مربوط دی. نو په هغه کې چې یو کلیدي ریاست هغه د عوایدو لوی ریاست دی چې الحمدلله د الله پاک نه ډېر خوشحاله یو څنګه چې موږ د خپل ملت سره په همدغه فورم کې یو ورځ وعده کړې وه چې موږ حسابدي یو خپل ملت ته به حساب ورکوو. نو الحمدلله نن ډېر خوشحاله یو چې نن ټول ملت سره په دې موضوعاتو کې خبرې کوو او هغوی ته د خپل کوم چې زموږ کړنې دي د یو کال کوم چې موږ دلته الحمدلله اصلاحات راوستلي دي، کوم چې نور کارونه هم کړي دا د خپل ملت سره شریکو. نو الحمدلله د الله پاک نه ډېر خوشحاله یو د الله پاک په مرسته سره او د یو تعهد په اساس باندې موږ الحمدلله په تیر یو کال چې د مقایسوي او راپور فقط زه غواړم چې د خپل ملت سره یې شریک کړم چې هغې کې زموږ د تیر اول دسمبرې نه تر اول دسمبرې 1401 پورې موږ الحمدلله 150 میلیارد افغانۍ عواید درلودل چې هغې کې زموږ د بیت المال د تمویل چې د هر طریقې نه سوی دی هغه ټول په دې کې شامل دي. او د سږ کال بیا د حمل نه تر اوسه پورې الحمدلله موږ 4.0.0 میلیارد افغانۍ موږ د فقط الحمدلله د سږ کال د 1401 کال تر اوسه پورې خپل عواید لرو چې دې کې زموږ مالیاتي عواید دي، زموږ غیر مالیاتي عواید دي او زموږ د ګمرکاتو عواید هم په دې کې شامل دي چې به مفتي صاحب هغې کې تاسو سره خبره وکړي. نو الحمدلله موږ کومه ورځ نه چې راغللو ریاست عمومي عواید چې دغه هغه یو چوکاټ د بیت المال د راټولولو دپاره دلته وو یو حده پورې، خو هغه کې ډېر زیات اصلاحات او ډېر زیات ریفورمز ته ضرورت و. نو په اول قدم کې الحمدلله موږ هغه یو حالت هم دې حالت ته راوستلو چې د حالت هم عادي کړو او دغه نه وروسته هم بیا په ریفورمز باندې په اصلاحاتو باندې چې تر اوسه پورې هم موږ خپل اصلاحات او په یو واضح میکانیزم سره چې هغه زموږ د ملک د ضرورتونو په اساس هم اوسیږي او بین المللي معیارونه هم موږ په نظر کې ورسره نیولي دي چې الحمدلله په هغه باندې ورځ تر بلې کار روان دی. ډېرې زموږ قانون د تعدیل لاندې دی، زموږ طرز العملونه، زموږ مختلف چې راهنمودونه دي چې څنګه موږ خپل مالیه ورکوونکو ته اسانۍ پیدا کولی شو، څنګه رشد سرمایه ګزاري کولی شو او څنګه دلته د اقتصادي چرخ چې اوس د افغانستان موږ او تاسو ته د ملت را په غاړه دی چې موږ څنګه کولی دلته اقتصادي چرخ را پیدا کړو او زموږ د منابع د تمویل چې بیت المال دی هغه څنګه موږ د خپل داخلي عوایدو په سر باندې پوره کړو. انشاءالله موږ د خارجي مرستو نه هغه سو موږ د خارجي مرستو ته نور ضرورت نه لرو. انشاءالله زموږ د پالیسۍ، زموږ فکر، زموږ پلانونه په همدې هدف باندې الحمدلله تر اوسه پورې روان هم دي چې ملت د دې ګواه دی چې په ډېر کم وخت کې الحمدلله موږ دغه ثابته کړې ده چې شفافیت، تعهد، ایمانداري
او دیانت سره موږ الحمدلله چې زموږ باندې مختلف قیودونه دي ټولې دنیا زموږ هغه خپل ریزرو فنډز چې دي په 9 میلیارډ ډالرو نه اضافه دي هغه هم راته بلاک کړي دي او نور مشکلات هم دي مختلف قسم موږ د ریسټرکشنز یې موږ باندې لګولي دي خو بیا هم الحمدلله د یو تعهد په اساس باندې د یو جذبې په اساس باندې موږ وکولی شول چې موږ د خپل بودیجه د خپل داخلي عوایدو نه تمویل کړو نو موږ الحمدلله په ریاست عمومي عوایدو کې په تعدیل د قانون باندې څنګه چې ما تاسو ویلې کار کړی دی چې هغه کې ټول احکام د دغه قانون د شریعت مطابق اوسېږي چې دغه خو ډېر واضح یو فرمان د شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله دی چې ټول زموږ قوانین هغه ټولو اداراتو ته ویل شوي دي چې باید د شریعت مطابق چې هغه خو یو اساس دی زموږ دغه نظام چې قایم شوی دی د اسلامي امارت د دې په خاطر قایم شوی دی دلته اسلامي نظام قایم اوسېږي ورسره بیا خو بیا موږ هغې کې چې کوم داخلي میکانیزمونه دي داخلي کوم طرزالعملونه د یو ښه کاري پلان پر مخه باندې الحمدلله په هغه باندې ډېر قوت سره کار روان دی سیستم سازي مو کړی دی سیستم سازي تاسو به وایئ چې سیستم خو مخکې نه هم موجود و سیستم موجود و خو هغه داسې یو سیستم و چې هغې کې بیوروکراسي کاغذ پرانۍ دومره زیاتې وې چې زموږ یو عام افغان یو تاجر به همیشه هغې کې د مشکلاتو سره مخ وي نو الحمدلله هغه حد اوس آخري هغه ته نه دی رسېدلی چې موږ د سیستم سازي مکمله سوي خو موږ الحمدلله ورځ تر بلې اصلاحات را روان دي او انشاءالله تعالی ډېر یو واضح هغه به موږ انشاءالله دې دپاره ولرو چې زموږ سیستم دغسې په طریقې سره امپلیمنټ شي چې هغې کې هم زموږ د دې ملت ته اسانتیاوې برابرې شي او هم دغه معیارونه چې موږ تاسو دغه ادارات دومره قوي شي چې دغه ټول په سیستم باندې هغه واوسېږي بنا واوسېږي او یکسان سازي د ټولو قوانینو او د طرزالعملونو په ټول افغانستان کې دې باندې موږ ډېر په قوت سره کار کړی دی چې ټول افغانستان کې زموږ قوانین طرزالعملونه د ټول افغانستان لپاره یو رقم اوسېږي او همدغسې موږ برقي حکومتداري چې د یو ملک او د یو ملت اساس جوړوي او دغه د وخت ضرورت دی په هغې کې الحمدلله موږ ETCC چې الکترونیک ټیکس کلیرنګ سرټیفیکیټ ورته وایي هغه زموږ بالکل په آخري مراحلو کې دی چې زموږ به ډېر زر د SCBR وزارت تجارت سره انټیګریشن وشي نو انشاءالله تعالی بیا به دغه ابتدایي تحقق یا انیشل اسسمنټ چې ورته دغه مکتوب انشاءالله موږ د برقي سیستم نه خلکو ته ورکوو فایلینګ زموږ الحمدلله دغه ډېر یو ملت ته د یو خوشخبري خبره ده چې زموږ په افغانستان کې څومره شرکتونه چې دي ټول فایلینګ ته راغلي دي مخکې دغه مختلفو وجوهاتو پر بنا باندې اوس به زه ډېر تفصیل ته نه ځم نو دغه افغانستان کې امپلیمنټ نه و څو قسمه یو ریاست کې به یو رقم کار روان یو مستفید کې به بل رقم میکانیزم باندې کار روان اوس الحمدلله موږ داسې کړي چې دغه فایلینګ هم منډیټري کړی دی په ټولو شرکتونو باندې ETIN زموږ الحمدلله چې هغه موږ لانچ کړلو زموږ د رسنیو د هغې ګواه دي چې اوس ETIN د TIN دپاره خلک مخکې په لینونو باندې ولاړو اوس هر افغان کولی شي چې د هر ځای کې د اوسېږي هغه خپل ETIN سرټیفیکیټ د ځان لپاره واخلي TIA سیستم چې د افغانستان ټول قراردادونه په یو خاص یو سیستم کې دغه ثبت شي راشي زموږ څومره ادارات دي زموږ مؤسسات دي زموږ اماراتي ادارې دي دغه انشاءالله تعالی ټول په TIA سیستم باندې هغه باندې کار زموږ سیستم لانچ دی چې څنګه کولی شي دغه ټول وزارتونه خپل قراردادونه په TIA سیستم کې واچي همدغسې انټیګریشن موضوع کې چې موږ الحمدلله د احصایې سره زموږ انټیګریشن په آخري مراحلو کې دی همدغسې د ریاست پاسپورټ سره زموږ انټیګریشن په آخري مراحلو کې دی زموږ بانک سره څه بعضې انټیګریشنونه شوي دي څه بعضې روان دي د احمد سیستم سره او د سکوډا سره خو الحمدلله موږ مخکې نه دغه انټیګریشن درلودلو چې دغه ټول مرجع د معلوماتو زموږ په یو خاص سیستم چې هغه زموږ سیکټاس سیستم دی د ریاست عواید عمومي همغسې موږ د RMIS نه کار اخلو نو دغه الحمدلله موږ په برقي حکومتداري کې دغه سیستمونه بعض اکثره یې لانچ شوي دي فقط یو پاتې دی چې هغه ETCC دی هغه به انشاءالله ډېر زر لانچ شي همدغسې موږ الحمدلله د کدرونو په ظرفیت سازي باندې کار کړی دی مختلف ټریننګونه په مختلفو مراحلو کې خپل کارمندانو ته خصوصا هغه چې نوي کوم هغه شوي دي استخدام شوي هغوی دپاره هم په ظرفیت سازي باندې کار کړی دی او ساختار تشکیلاتي کې مې ډېر یو غټه تبدیلي راوستې ده چې دغه الحمدلله چې هغه باندې هغه یو بین المللي معیاراتو مطابق او د افغانستان د ضرورتونو مطابق دغه موږ خپل ساختار د تشکیلاتو تبدیل کړی
کړی دی چې مخکې یو کار به په 2-3 ریاستونو کې کېده. اوس الحمدلله دغه دپاره موږ هغه ریاستونه ساختار د تشکیلات هم فنکشنل بیس یې ورته وایي د هغه په اساس باندې جوړ کړلو او الحمدلله هغه کارونو انسجام په ډېرې ښې طریقې سره هلته سوی دی او زموږ الحمدلله مالیات ورځ تر بلې په ښې طریقې سره موږ ته روان دي. همدغسې کوشش کوو چې سهولتونه ایجاد شي سرمایه ګزارانو ته، تاجرانو ته، خصوصا صنعتکارانو ته. نو په هغه باندې الحمدلله مختلف مشاوق د سرمایه ګزاري دپاره کار روان دی او مختلف طرز العملونه چې زموږ د اصنافو دپاره یا د صنعت دپاره د تجارت دپاره د رشد دپاره الحمدلله په هغه باندې ډېر په قوت سره کار روان دی. او ټول نه غټه موږ الحمدلله د فساد سره مبارزه کړې ده چې دغه زمونږ ملت زمونږ افغان او زمونږ مسلمان ورور چې همیشه دوی به سر ټکولو د فساد نه، د فساد اداري چې هر قسم فساد دی، فساد مالی، اداري، اخلاقي. الحمدلله دغه زمونږ په اداراتو کې په وزارت مالیې کې الحمدلله دغه بالکل د بیخ نه ورک شوی دی. د الله پاک نه ډېر احسانمند دی او د خپل ملت په همکاري سره په دې چې دغه ملت موږ سره په دې کار کې الحمدلله په یو لاره باندې روان دی او الحمدلله شفافیت هم منځته راوستی دی او د فساد مخې هم نیولي دي چې دغه ریاست عمومي عواید یو بدنامترینه اداره وه. زه به ووایم په دې چې تیر نظام خو ټول نظام فاسد و، دا باید په وضاحت سره ووایم او زموږ ټول ملت دې شي ګواه دی او موږ الحمدلله اوس هلته شفافیت راوستی دی، تعهد او امین او صادق کسان دي. اوس هم چې څوک هغه خلک خدای نخواسته چې هغه هغه باندې مشتبه یا فساد کې ښکیل وي هغه بالکل په دې امارت اسلامي کې بالکل ځای نه لري. نو دغه زموږ هغه کړنې خو ډېرې زیاتې دي. که جزئیاتو ته لاړ شو نو ستاسو وخت به ډېر زیات دی کې موږ سره مصرف سي. خو په اخر کې زه به فقط دغه خپلې خبره راټولې کړم چې دغه زموږ او ستاسو افغانستان دغه هیواد دغه ملت دغه پرمختګ ودانۍ انکشاف ته ضرورت لري او دې انکشاف دې ودانۍ دې پرمختګ چې دی هغه زموږ او ستاسو د خپلې ارادې پورې منحصره ده چې موږ او تاسو په حیث د یو افغان په حیث د یو ملت څه تصمیم نیسو. که موږ او تاسو مالیه په خپل وخت سره ورکړو د مالیاتو د فرار مخې هم زموږ ملت ونیسي او هم موږ انشاءالله په اداراتو کې دغه مخه نیولې ده. زموږ تاجر ورور هم دغه انشاءالله زموږ سره په دې کار کې هماهنګ سي، موږ ته وعده راکړي چې هغه به نور فساد کې نه ښکېلېږي. کوم ځای کې چې مشکل وي زموږ د ټولو اداراتو تر وزیر صاحب پورې همدغسې ټول اداراتو پورې ټولې دروازې د دوی پر مخ خلاصې دي چې هر ځای کې د فساد شوبه وي، هر ځای کې دوی سره خدای نخواسته ناوړه چلند کېږي، اخلاقي فساد، اداري فساد، د ټولو مخه به موږ د خپل ملت سره په ګډه باندې نیسو. نو موږ خلکو ته جوابدي یو او ملي ګټې او لومړیتوبونه باید ځان لپاره د ټول نه مخکې کړو او دغه زموږ او ستاسو یو مالیات ورکول په فرهنګ باندې بدل کړو تر څو چې موږ غواړو چې د افغانستان یو قوي افغانستان سي، دا په خپلو پښو باندې ودرېږي، زموږ او ستاسو آینده نسلونه په دنیا کې هغه قوي ترین خلک واوسېږي. نو دغه اساس دی موږ او زموږ ملت به جوړوي. موږ خو اداره درته جوړو، قانون درته جوړو، اساني درته راولو، طرز العملونه، راهنمودونه ستاسو په خوښه د خپل ملت تاجر صنعتکار په خوښه سرمایه ګزار په خوښه باندې ورته جوړو، تعدیل د قانون ورته کوو. نو خو زموږ ملت هم چې د مالیاتو نه د فرار هغه ټولې لارې زموږ سره په ګډه باندې بندېږي. نو انشاءالله تعالی د افغانستان به یو آباد او سرلوړی افغانستان واوسېږي او د مالیاتو ورکول دغه په یو فرهنګ باندې بدل کړو او زموږ مالیه چې دی دغه مصرف نه دی بلکې دغه زموږ او ستاسو په حیث د یو مسلمان دغه یو سرمایه ګزاري ده په آینده نسلونو کې او دغه بیت المال کې د خپل هغه حصه اچول دي. د مسلمان خو د ایثار او د قربانۍ یو عنصر وي، هغه خو د خپل حق نه تېرېږي. نو بیا چې د بیت المال حق چې زموږ او ستاسو په هر افغاني چې موږ په دې وطن کې لاس ته راوړو په هغه کې زموږ او ستاسو د ټول افغانانو حق دی. په هر شرکت هر تاجر چې افغانستان کې 100 افغانۍ ګټي هغې کې 100 روپۍ چې هغه سی آی ټي یا مالیه بر عایدات ورته وایي دغه د ملت هغه سره حق دی. په اسلامي فقه کې هغې ته خمس ویلی کېږي چې د خمس هر افغان هر مسلمان دی افغانستان کې یو ګټه کوي، هغه د دې افغانستان د ملت نه یو ګټه لاسته راوړي، هغې کې باید 100% هغه په ډېره خوشحالۍ سره خپل دولت ته ورکړي چې الحمدلله اوس دولت هم الحمدلله د دې ملت په مټو باندې قوي دی، ورځ تر بله قوي کېږي. نو آخر کې زما بیا فقط دغه یو
ملت نه دغه یو خواست دی چې زموږ ملت د مالیاتو د فرار ټولې لارې زموږ سره په ګډه ونیسي او انشاءالله تعالی موږ هم تاسو ته دغه تعهد درکوو چې موږ به انشاءالله ادارات داسې جوړو چې هغې ته د فساد خلک وایي چې فساد صفر کېدی نه شي خو دغه صفر کېدلی شي فقط دغه ارادې ته او تصمیم ته ارادې ته ضرورت لري او تعهد ته ضرورت لري او عزم ته ضرورت لري الحمدلله زموږ ادارات ټول دغه عزم کړی ده دغه اراده کړې ده چې دلته به فساد موږ صفر ته راولو او موږ به دنیا ته ثابتوو چې افغانستان د فساد نه یو خالي ملک دی زموږ مالیه ستاسو مالیه زموږ راتلونکی ستاسو راتلونکی زموږ هیواد ستاسو هیواد راځي په ګډه سره جوړ کړو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین د مالیې وزارت د عوایدو لوی رئیس له څرګندونو او معلوماتو یوه نړۍ مننه اوس د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی رئیس محترم مفتي عبدالمتین سعید نه هیله کوو چې خپله وینا ولري أحسن تدبير الكائنات والصلاة والسلام على قائد المجاهدين وسيدنا المرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العلي العظيم محترم اولا ټول ولس ته او حاضر مجلس ته تحفه نبوي چې عبارت دی د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته څخه وړاندې کوم وبعد خوش یم چې نن تاسو ته د ګمرکاتو د لوی ریاست په اړه معلومات شریک کړم ګمرکاتو لوی ریاست د دولت هغه مهمه اداره ده چې د عوایدو جمع کېدل او د سوداګریزو توکو اسانتیاو برابرول ورپورې تعلق لري د ګمرکاتو لوی ریاست شپږ ریاستونه داخل په عمومي ریاست کې لري او 12 عمومي ریاستونه د ګمرکاتو لري په ټول هیواد کې یو امریت لري 2 دانې مدیریتونه لري د ګمرکاتو عمومي ریاست 455 کسه پرسونل لري د 1500 نه زیات حفاظتي قطع لري دا مختصر معلومات او د ګمرکاتو لوی ریاست چې کومې لاسته راوړنې په دې تیر کال کې کړي دي دا ډېرې بې شماره دي موږ به یې نومونه تاسو ته ذکر کړو د ګمرکاتو لوی ریاست چې کله امارت اسلامي راغلی دی زیات سهولتونه ایجاد کړي دي فساد یې د منځه وړی دی شفافیت یې راوستلی دی او په عوایدو کې خورا زیات پرمختګ کړی دی د سهولتونو ایجادېدل محترم وزیر صاحب هم درته ذکر کړ نورو ملګرو هم ذکر کړه چې ډېر زیات دي خو یو نمونه به یې موږ درته ذکر کړو موږ د خپل ولس بالخصوص د تجارانو لپاره کاري وخت زیات کړی دی 1500 پرسونل رسمي مو زیات کړی دی چې کله فتح راغلی او په قیمت ګزارۍ کې مو زرګونه کوډونه د منځه وړي دي ډېره اسانتیا مو راوړې ده چې 1.5 کوډه به د یو جنس لپاره وله موږ یو کوډ مشخص کړی دی او ترانزیت موده مو ځغولې ده پخوا 15 ورځې او 8 ورځې مو کړې ده د مشرتابه د هدایت مطابق مو سلګونه اجناسو کې تخفیف کړی دی بالخصوص په مواد اولیو کې
او د مشکلاتو د حل لپاره مو اداري مجلس دایر کړی دی په تمامو ګمرکاتو کې. په هفته کې اداري مجلس ضروري که چیرې ضرورت پیدا سي بیا په هفته کې مقرر هم کوو. بعضې ګمرکاتو مې د ګمرکي طی مراحلو د سهولت لپاره سرحداتو ته انتقال کړي دي چې دا ډېر خورا اهم نتیجه یې ورکړې ده. تازه میوو ته مو او ترکاریو ته مو په طی مراحلو کې اولیت ورکړی دی. پر صادراتو مو 2% مالیه معاف کړې ده او فساد مو هم د منځه وړی دی. فساد کې مو ټولې د ملک ټولې قاچاقي لارې مو بندي کړې دي او شفافیت ښه مهم رول په دې کې ادا کړی دی چې هغه کسان چې د نظام او وطن او اسلام ته محبوبین نه ښکاره کېدل، فساد یې کاوه، هغه مو د منځه وړی دی. پر ځای مو امین، مسلکي، وطن پرسته، دین پرسته، اسلام پرسته خلک ګمارلي دي. موږ په مکملو ګمرکاتو کې په مختلفو اوقاتو کې هیاتونه استو. فلحال هم موږ هیاتونه په مختلفو ګمرکاتو کې حضور لري. هلته څېړنې کوي، هلته که کم نقصانات وي، کم مشکلات وي، د دې دپاره چې هغه وڅاري، مرکز ته معلومات راوړي او په اړه باندې لازم اقدامات وشي. موږ روزمره، هفتوار، ماهوار، ربوار ټول ګمرکونه څارو، ارزونه کوو چې آیا پرمختګ پکې شته او که نشته، که کم نقصانات هغه د منځه وړو او که کم پرمختګونه پر هغه باندې دوام کوو. او عواید مو مکمل سیستمي کړي دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې بغیر سیستم عواید راټول کړي. مراقبت سیار یو مهمه اداره ده په ګمرکاتو کې، هغه خورا ښه فعالیت لري. هیڅوک نشي کولی چې د قاچاقي لارو نه هیواد ته اموال راوارد کړي. او د عوایدو په برخه کې لله الحمد موږ په تیر کال کې په یو کال کې 83 میلیارده عواید لرو او په دغه اوسنۍ 5 میاشتو کې د حمل نه تر اوسه پورې تقریبا 41 میلیارده عواید لرو. که چیرې د جمهوریت د نظام سره مقایسه سي، هغو په دغه وخت کې 16 میلیارده ټول کړي دي. او کلنۍ بودیجه کې کله چې کم ټارګټ موږ ته ټاکل شوی دی، موږ د خپل ټارګټ تر 4% زیادت لرو. او د جمهوریت د نظام سره چې مقایسه کو، موږ 10% زیادت لرو. او بل موږ چې کم سهولتونه ایجاد کړي دي، نتیجه د نتیجو په صادراتو کې خورا مهم رول لري. صادرات چې کم د ملک څخه سوي دي د جمهوریت په وخت کې 14 میلیارده سالانه د هغو ارزښت و. خو لیکن د امارت اسلامي په وخت کې چې څونه صادرات سوي دي په دې اوسني کال کې، په دې 5 میاشت کې 50 میلیارده ارزښت لري، چې دا زیات فرق دی. وارداتو کې چې خلک به ولس به دا به وي چې تجارت کم سوی دی په افغانستان کې، دا حقیقت نه لري. تجارت زیادت پکې راغلی دی. موږ په تیر نظام کې 100 په دغه 5 میاشت کې 170 میلیارده ارزش واردات افغانستان ته راوړي دي. خو په اوسني وخت کې 222 میلیارده باندې کم سامانونه چې ارزښت یې دومره دی دلته هیواد ته راغلي دي. صادرات او محمولات چې کم په دې یوه کال کې د سمبولې نه ونیسئ د اسد د میاشتې تر اخره پورې د جمهوریت په وخت کې 28204 نوي محمولې وې، خو د امارت اسلامي د راتګ څخه 1,83,804 محمولې موږ صادرات لرو، چې د دې څخه زیات عواید او د دې څخه زیات
پرمختګ معلومیږي چې کوم سهولتونه موږ ایجاد کړي دي. ترانزیت کې خورا پرمختګ شوی دی. ترانزیت چې مخکې یو کال کې د جمهوریت په وخت کې 15,504 موټره ترانزیت موږ درلودی او 6 کال د امارت اسلامي په دې یو کال کې موږ 55,944 محملې ترانزیت لرو چې دا هم پر دې دلالت کوي چې تجارت زموږ په ملک کې زیات شوی. نو موږ په ډاډه سره ویلی شو، ټول ولس ته ویلی شو چې انشاءالله موږ به پر خپلو عوایدو باندې برقرار یو او خپلو عوایدو به زموږ بساینه وکړي او خپل عواید به زموږ دپاره داسې وي چې هغه به موږ مستقل کړي، موږ به د هیڅ چا حکومت ته انشاءالله محتاج نسو. او نو تاسو ته ډاډ درکو او چې تاسې په دې مطمئن اوسئ چې دغه کم امانت چې موږ ته سپارل شوی دی دا موږ ښه په پوره او په اخلاص باندې سرته رسوو. په دې کې هیڅ دریغ نه کوو. هر تاجر هر څوک چې کم مشکل لري زموږ دروازې د دوی پر مخ خلاصې دي. په هر شي کې که چیرې قیامت د اجناسو لوړې موږ حاضر یو، قانع دلایل دي پیش کړي چې هغه زیات کم کړو. د توجه څخه مو یو جهان مننه. الله دې تاسو حفاظت وکړي. السلام علیکم. د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی رئیس له معلوماتو یوه نړۍ مننه. او اوس د همدې وزارت د خزاینو لوی رئیس محترم نصرت الله محمود نه هیله کوو چې خپله وینا وړاندې کړي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. د رسنیو د محترم استاذو وزیر صاحب او نورو مشرانو په اجازه که څه هم مجلس یو څه اوږد شو، موضوعات زیات وو، خو زه به انشاءالله کوشش وکړم چې ټو د پوینټ واوسم او مختصر ځینې موضوعات دي هغه ته اشاره وکړم. دې کې شک نشته چې عواید د وزارت مالیې او په ټوله کې د افغانستان د اسلامي امارت لپاره یو اړینه برخه ده، بلکې د هر نظام او هر حکومت لپاره. خو د دې لپاره چې هغه نظام په ښه شکل پر مخ لاړ سي ضرور ده چې موږ یو د ریوینیو او ایکسپنډیچر هغه بیلنس ولرو، یعنې د مصارفو د عوایدو کوشش وکړو چې بیلنس یې برقراره وساتو. که څه هم الحمدلله یعنی شته حالت کې په شته وضعیت کې سره د دې تعزیراتو د موږ عواید الحمدلله ډېر ښه دي او ملګرو خپل پوره اخلاص کړی. خو دا چې د موږ بودیجه کمه ده او دولتي لګښتونه زیات دي نو موږ مجبور یو چې هغه غیر ضروري مصارفات راکم کو او د خپل هغه مصرف چې کوو مؤثریت زیات کو، یعنی په داسې ځای کې مصرف کو چې د هغې نه موږ ته عواید وي او هغلته مؤثریت زیات وي. نو په دې برخه کې وزارت مالیې کافي کار کړی. بودیجوي واحدونو کې د لوکسو او تجملي اجناسو د خریداري نه تر ډېره حده مخنیوی سوی. د معاشاتو نوی نورم د امتیازي معاش فاحش تفاوت چې کوم هغه له منځه تللی. غیر ضروري بالمقطع او سوپر سکیل کارکوونکو شمیر یو څه راکم شوی. د روغنیاتو، برق، اوبو او خارجي سفریو څخه غیر ضروري لګښتونه کم شوي. د امنیتي سکتور په برخه کې د یو شمیر لګښتونو تکفین، تجهیز او انفکاک سپما. د حکومت عالی رتبه چارواکو د معاشونو، امتیازونو او نورو لګښتونو کې کموالی. دا هغه کارونه دي چې وزارت مالیې په خپل ټول توان سره کوشش پکې کړی او همدا وجه ده چې د بودیجې د کموالي باوجود موږ توانېدلي یو چې د نظام د کارکوونکو معاشات او اداري لګښتونه په خپل وخت سره په نورمال شکل اجرا کړو. او له دې وراخوا په همدې کمې بودیجې سره د ځینې مهمو پراختیایي پروژو هم په کار اچولي، لکه ځینو ته اشاره هم وشوه، مثلا د خوشتېپې کانال، د اورګاډي پټلۍ، د هوایي مفرزو او سرحدي پوستو جوړول او د ګمرکاتو عصري کول.
خلاصه ویلی شو چې د افغانستان اسلامي امارت له راتګ نه وروسته او د دې ریوینیو ایکسپنډیچر د بیلنس برقرار ساتلو په دې برخه کې د کوشش کولو له وجې د نظام خپل پورونه تر ډیره حده ادا کړي، یعنی د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته په نظام باندې چې کوم پورونه یعنی د هغو مربوط شوي دي تقریبا ډیری ادا کړي، تر دې چې حتی د تیر نظام ځینې خارجي پورونه هم موږ ادا کړي چې د جمهوریت په دوره کې له خارجي مؤسساتو مثلا ورلد بینک یا IMF نه ترلاسه شوي وو. مثلا د ورلد بینک مربوط انټرنیشنل ډیولپمنٹ اسوسییشن نه د هغو 2.9 میلیونه ډالر پیمنټ موږ د لنډو ورځو کې وکړ. همداراز د IMF 3.3 میلیونه ډالر پیمنټ موږ په دې روان کال کې وکړ چې دا ټول هغه قرضې وي چې د جمهوریت په وخت کې اخیستل شوې وي. له دې وراخوا د پاسپورټونو مسله الحمدلله سره د ډېرو تعذیراتو مشکلاتو چې نړیوالو موږ ته جوړول موږ په دې وتوانېدو چې د 3 میلیونو پاسپورټونو قرارداد لاسلیک کړو او چاپ ته یې آماده کړو چې فی الحال د افغانستان بانک سره هغه LC د موږ پرته ده او پیمنټ ته آماده ده. د مؤثریت او روڼتیا په موخه د څه باندې 52,000 ملکي کارکوونکو او نظامي منصوبینو ثبت او راجستر کول، د نوي مالی سیستم یا FMS په جوړولو کار کول چې تر ډیره حده یې کار تکمیل شوی ان شاء الله په لنډ وخت کې به ګټې اخیستنې ته آماده شي چې وړاندې موږ د فری بیلانس کاناډایي کمپنۍ نه دا خریداري کوو او هر کال به $300,000 پیمنټ ورته کوو چې اوس مې الحمدلله د خپلو کدرونو په مټ موږ خپل مالی سیستم ولرو. په آخر کې یو نقطې ته بل هم اشاره کوم چې تر ډیره حده د اوسنۍ مرستې بشري مرستې هغه یعنی تر ډیره حده بشري وي او انکشافي برخه کې رول نه درلود، خو الحمدلله د مالیې وزارت په مسلسلو هڅو او کوششونو د تمویل کوونکو یا ډونرانو توجه د بشري مرستو ترڅنګ انکشافي پروژو او اولیه مرستو ته راړول شوې چې په دې برخه کې د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق یا ARTF نه تقریبا $900 میلیونه د صحت، زراعت، معارف، کلو بیا رغونې لپاره منظور شو چې په راتلونکي 2 کالو کې به انشاءالله په یادو برخو کې ولګولی شي. د تاسې توجه نه ډیره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د مالیې وزارت د خزاینو لوی رئیس له معلوماتو نه یوه نړۍ مننه. اوس د موضوع په تړاو د ژورنالیستانو پوښتنې اخلو. البته موږ درې پوښتنې یو ځای اخلو، تاسې لطفا د سره یاداشت کې بیا یو ځای ځواب ورته ووایه او له ژورنالیستانو نه هیله کوو چې خپلې پوښتنې لنډې او خلاصې مطرح کړي چې دویمه برنامه زموږ پیلېږي په یو څو شیبو کې چې هغې ته مو وخت سپمولی. په پیل کې سلام وطندار رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام خدمت شما و خدمت دوستان گرامی ما. سوال اصلی است که بیش از چندین ماه میشه که مشکل بازنشستگان و یا هم متقاعدین هنوز در وزارت مالیه حل نشده و هنوز هیچ معاشی را هنوز دریافت نکردن و این باعث ازی شده که ماها اینا اعتراض بکنن و در حال حاضر هیچ کس به صدایشان جواب نداده و دیروز یکی از رسانه ها یک گزارشی را منتشر کردن گویا که یکی از مقام های وزارت مالیه برشان گفته که قرار است که معاش بازنشستگان و هم متقاعدین به زودی حل شود. بخواستم که پرسان بکنم که بودجه‌ای که بر از یا اختصاص داده شده چند است؟ تشکر. باختر اجانس دلته اول قطار کې. سلامونه، احمد وحجم د باختر اجانس خبریال. جناب وزیر صاحب، یو څو وخت مخکې تاسو یعنی د افغانستان اسلامي امارات د ایران سره د 250,000 ټنه سون توکي هغه کې تیل شامل دی او ګاز هم شامل دی له ایران سره لاسلیک کړ. دغه قرارداد یا تړون کارونه چیرته رسیدلي دي په داسې حال کې چې ژمی را روان دی
او خلک هم د سون توکو د بیې په اړه اندېښمن دي. مننه. ډېره مننه. مهرباني جناب وزیر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. داسې موږ د ایران سره یو قرارداد شروع دی. یو قرارداد اوس په روسیه کې ملګري اخته دي چې 1 میلیون ټنه تیل قرارداد وکړي او هغه موږ تاسې رانقل کړو افغانستان ته او دلته ځای پر ځای کړو. د ژمي دپاره تایه ونیسو. انشاءالله په دې برخه کې به د ګازو هم یو قرارداد کېږي. انشاءالله موږ تاسې به کوشش کوو چې د ژمي دپاره د ولس دپاره چې کومې ستونزې دوی لري هغه زموږ په وس کې هغه به موږ انشاءالله کوشش وکړو چې هغه دغسې ختم کړو او هغه بیا مشکلات جوړ نه شي. مننه. دویمه پوښتنه احمد صاحب تاسو. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع متقاعدین تقریبا حل شده. ما در بودجه 4 میلیارد افغانی تخصیص داریم بر متقاعدین. یک کمی مشکلات تکنیکی بوده که او تیم وزارت مالیه و امرای اکادمی علوم اونا را حل کرد. یک طرح هم جور کردیم. دین روز کابینه روان کرده بودیم. امید است که تایید شده باشه چون فی الحال ما جزئیاتش نداریم. خب ما تخصیص بش داریم، پول بش جدا کردیم. این موضوعات تکنیکیش حل شد و انشالله پرداخت معاشاتش هم شروع میشه. ډیره مننه. پژواک خبری اژانس. سلام و وقت همکارا بخیر. ما یک سوال دارم که زیادترین عواید در کدام بخش بوده و در زمان حکومت قبلی چقدر عواید ایفمل شده و چقدر جلوگیری به عمل آمده؟ تشکر. شمشاد تلویزیون. اول خطر. سلام او درنښت. وخت مو بخیر. حبیب مومند یم له شمشاد تلویزیون څخه. پوښتنه لومړی دا ده چې په ټوله کې که تاسې راته ووایئ چې په تېر یو کال کې مالي وزارت څومره عواید ترلاسه کړي په لنډه توګه باندې، او دوهمه پوښتنه د محدودیتونو په تړاو باندې په مالي او بانکي برخه کې چې کوم نړیوال محدودیتونه شتون لري د دغې د حل لپاره څومره هڅې شوي دي او څومره تمې شته ده چې په راتلونکي کې به دغه ستونزه حل شي. او وروستۍ پوښتنه مې له مفتي صاحب سعید صاحب څخه ده چې تاسې بار بار ویل چې په ګمرکاتو کې همداشان په مالي وزارت کې د فساد سره مبارزه کړې ده. داسې څه شته دی چې تاسې شواهد موږ ته وړاندې کړئ چې په دغه کې ځینې کسان چې په تورونو نیول شوي دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي؟ داسې څه مثالونه لري؟ ډېره مننه. مهرباني. دغه د خور پوښتنې په جواب کې چې زموږ چې د شمشاد تلویزیون خبریال جواب هم په دې کې شامل دی. موږ د تیر اول دسمبر 1419 تر اول دسمبر 1419 تر اول دسمبر 1401 پورې زموږ ټول عواید چې دي 150 میلیارډ افغانۍ دي الحمدلله. او دویمه موضوع چې د محدودیتونو د بانکي بغه بیا تاسو خبره پرې وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد تلویزیون همکار پوښتنه وکړه د محدودیتونو په اړه د مالی او بانکي برخه کې. نو تر اوسه مالی او بانکي برخه کې محدودیتونه شته. البته د مالیې وزارت د پالیسي معینیت په همکاري چې د نړیوالو سره اړیکې دي او د هغو سره لابي کوي. نو لله الحمد موږ شلم جنرال لایسنس ترلاسه کړی چې په هغه کې یعنی تر ډېره حده تسهیلات شته چې د حتی د دولت ته د مالیې ورکولو اجازه هم شته، خو په ځینو مواردو کې چې هغه یعنی بشري مرستو مربوط وي یا سوشل ریلیټډ یو څه شی وي. نو په مجموع کې که مشخص ووایو چې بانکي برخه کې، نو بانکي برخه کې لا هم مالی محدودیتونه شته. مننه. د سولې غږ شبکه. دغه به ووایو. مهرباني احمد صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ورور په جواب کې ووایي چې موږ داسې ډېر شواهد لرو،
خو چې یو دانه درته پیش کړو هغه دا دی چې د هرات په ګمرک کې اوس هم د نظارت شعبې خلک موږ پر فساد ټینګ کړي دي چې اوس هم په محکمه کې دي او محکمې فیصله پر کړې ده په زندان کې علامه واسط د سولې غږ شبکه حل شوی ته طلو نیوز اول قطار کې اول قطار کې سوال اولم از رئیس عمومی خزائن است که بیشتر شما گفتین که پوسته های سرحدی رو ایجاد کردیم. آمار دقیقش بگوین چند پوسته ایجاد کردیم؟ میبخشین؟ پوسته های سرحدی را بیشتر گفتین. موضوع دوم درباره قرضداری های افغانستان که شما گفتین که یک مقدار قرضداری افغانستان را پرداختین خصوصا از بانک جهانی. در مجموع افغانستان چقدر قرضدار است و در یک سال گذشته چقدر قرضش پرداخته شده؟ در مجموع قرضی که افغانستان گرفته چه مقدار است؟ موضوع دیگه از رئیس عمومی گمرکات که شما بیشتر گفتین که فساد کاهش یافته در گمرکات. آمار ارقام هم دارین که در یک سال گذشته چند نفر به اتهام فساد گرفتار شده و در کدام گمرکات بوده؟ تشکر. عبدالله فرانسی خبری اجانس نه. سلام علیکم، ډیره مننه. وزیر صاحب زما پوښتنه دا ده چې په تیر یو کال کې د افغانستان مالی او اقتصادي نظام تر ډیره بریده پورې د نړیوال مالی او اقتصادي نظام نه په انقطاع او انزوا کې پاتې شو. دغه تعذیرات چې فعلي دي او دغه انقطاع او انزوا په عمومي مالی او اقتصادي وضعیت افغانستان څومره بد تاثیرات لرلي دي تر اوسه پورې، او تاسو خپل یو کلن مزل څه ډول ارزوي او د دغه تعذیراتو او دغه انزوایي حالت سره سم که تاسو مثلا دوام ورکوي تر څومره بریده پورې افغانستان او د افغانستان مالی او اقتصادي نظام متحمل دي کېدلی شي چې په دغه شکل باندې ادامه پیدا کړي؟ مننه، مهرباني. د تلو نیوز د همکار په جواب کې نو د سرحدي پوستو په اړه موږ ارقام دقیق موږ سره نه، موږ سره بودیجې ریاست سره بودیجه وي، خزاین اجرات ورته کوي، دا چې څومره پوستې دوی اعمار کوي نو دا ارقام خپله د یعنی د دفاع وزارت سره شتون لري. رابسو دویم سوال ته چې موږ له نړیوالو نه څومره قرضداره یو یا یعنی طبعا په امارت په راتګ سره د فتحې نه وروسته خو کومه قرضه نه ده اخیستل شوې، خو جمهوریت په وخت کې تقریبا هغه رف عمومي ارقام چې دي هغه تقریبا 1.4 میلیارده ډالره شاوخوا دي چې دا اوږدمهاله قرضې دي، یعنی ضرور نه ده چې په لنډه موده کې به دا پیمنټ کیږي. یعنی ممکن ځینې قرضې دي چې 10 کلنې دي، ځینې 40 کلنې، ځینې 45 کلنې چې په دې جریان کې به آهسته آهسته پورشنل پیمنټ کیږي. او په تیر یو کال کې تر اوسه موږ تقریبا ټوټل پیمنټ چې کړی ده البته د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته یعنی په دې یو کال کې 6.1 میلیون ډالر موږ دغو قرضو پیمنټ کړی او یو څه هم په جریان کې ده انشاءالله چې په نږدې ورځو کې به وشي. یعنی دا هغه څه دي چې موږ پلان کړي او انشاءالله یعنی سره د ټولو مشکلاتو سره د ټولو تعذیراتو موږ کوشش کوو چې موږ ټول پلانونه یعنی په طریقه باندې وي او مصارف مینج کړی شو او انشاءالله دا کار کوو که د الله رضا. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه د تعذیراتو اړوند موږ مخکې هم دا بحث کړی دی، بیا هم وایو چې پر افغانستان باندې لګېدلي اقتصادي تعذیرات ظالمانه دي او د ټولو نړیوالو اصولو قوانینو خلاف دي. متاسفانه نړۍ نن دغه اقتصادي مسایل هم سیاسي کړي دي او متاسفانه د دې تعذیراتو تر ټولو ډیره خساره چې ده هغه عام ملت پورته کوي، یعنی تاوان یې و ملت ته ډیر دي. نو موږ بیا هم زموږ د پالیسي برخه د ډیپلوماسي برخه مو کوشش کوي، مخکې هم کړی دی وروسته هم کوو
چې دغه مسایل، دغه بندیزونه، دغه تعزیرات د ډایلوګو د خبرې د لارې حل سي او نتیجې ته ورسیږو. او چې کله موږ تر شا ګورو د خپل یو کلن مزل د مالیې وزارت په سطحه د دې سره چې تعزیرات و یو ډول په اقتصادي انزوا کې مقرر درلودلی، مشکلات د هرې خوا وه، خو چې ګورو دا یو کلن مزل مو ډېر د بریاو ډک و، ځکه پس له 20 کالو موږ د ځان بسیا کېدو دپاره اساسي قدمونه واخیستل. تاسو وګورئ په تېر یوه کال کې یوه افغاني آن بجټ مرسته چا نه ده کړې. ټوله دولتي مصارف او حتی ځینې انکشافي پروژې دا د خپل داخلي عوایدو څخه موږ پر مخ وړو. مخکې د یوه کاله چا تصور هم نسوی کولی چې یوه میاشت یې موږ بې له خارجي مرستو دوام وکړو. نو مزل مو الحمدلله کامیاب و. د همدغه وزیر صاحب تر رهبرۍ لاندې مسلکي ټیم سره او انشاءالله آینده ته به تر دې هم ښه لاسته راوړنې، ښه پرمختګونه ولرو او امیدوار یو چې راتلونکي کې دغه موجود تعزیرات او بندیزونه د خبرو، د ډیپلوماسي او د ډایلوګ د لارې حل کړو. مننه. خیر اوسئ. دا ورور په جواب کې به ووایي چې تعداد د هغو خلکو چې موږ پر تخلف ټینګ کړي دي لسګونه کسان دي او محکمې ته مو استولي دي. بعضې کسان پر خپل مخ تللي دي. ریاست عمومي، کابل ګمرک، بلخ، هرات. دا یو نمونه ده چې په نورو ګمرکاتو کې به هم څه کسان د منځه تللي وي. معلوم اوسه. ډېره مننه. په اخر کې یو یادونه کوم ژورنالیستانو ته د مالیې وزارت د فعالیتونو راپور هلته په میز باندې موجود ده. اخر کې به بیا د موږ همکارانو تاسو ته تقسیم کړي. د مالیې وزیر محترم ملا هدایت الله بدري صاحب، د پنل د نورو محترمو غړو او ټولو ګډونوالو نه یوه نړۍ مننه. زموږ اولي خبري ناسته همدلته پای ته ورسېده. دویم هم چې د سوداګرۍ وزارت د په یو څو دقیقو کې پیلېږي. پاتې ورځ مو بخیر.